نو هغه دنیوي منډې به وایي او دې ته سوچ نه کوي چې هغه خزانې چې د چا په لاس کې دي هغه ته هم سویل غواړي. زه یقیني دا خبره کوم، ما به تاسو ته بعض خبرې کلي وي خو ما ته مناسب نه ښکاري دا بعض خبرې کول او دا عبادات ذکر کول دا ما ته مناسب نه ښکارېږي. نو ما تاسو ته بعض خبرې ذکر کړي چې هغه د تجربې خبرې دي خو ما ته نامناسب نه ښکاري. هسې کله نه کله بیا دا شیطان بیا انسان ته ځان داسې غټ ښکاره کوي ته هم څه وکړې او موږ کمزوري ګناهګار بندګان یو د الله. دې باندې یقین وساته مضبوط او د شپې راپاسه سهار مانځه ته نږدې او الله ته خپله مسله بیان کړه بیا ګورې چې الله یې دله حل کوي که نه حل کوي. ښه خبرو ډېرې یو خبرې نه مې تعجب وکړو. زموږ یو ملګری دی عالم دی عربی دی، هغه یو مجموعه ده په هغې کې د علمي مسایل او بحث مباحثې او دا قصې پکې روانې. هغه په هغې کې دا خبره وکړه ډېره ناشنا، لکه حدیث کې دا دی چې تاسو دعا غواړئ نو یقین به ساتئ چې دعا به در الله قبلوي. دویم ستومانه کېږي به نه چې یاره ما دعاګانې ورته قبول نه شوه ما ورته قبول نه شو او پرېږدې نه. موږ څه چل کوو زموږ څه طریق دی. یو پیر تکړه سړی دوه درې پیرې بیا به مولوي صاحب پسې ګرځي نه قبلېږي. هغه ملګري عربی دی او ډېر تکړه عالم دی او زموږ نه یو موږ چې کله سبق وایو نو هغه زموږ نه یو دوه مستوه مخکې هغه دا خبره ذکر کړه په مجموعه کې وایي 9 کالونه مې الله ته یو سوال کوو نه دی قبول کوی. څوم تعجب کې واسو دا خبرې چې را ژوندۍ کړم. ټولو ملګرو په دې خبره ډېر یو دغه وکړو، هر یو د دعاګانې کولې چې دا ورته یو ناشنا طرف ته زموږ توجه دغه کړه. نو د الله شکر ادا کوو. دا خبره مې دې دپاره وکړې چې د الله شکر مې ادا کوو. بل تاسو ته مې پکې یو نصیحت در کوو وایي 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتو نه دی راکړو. څو کاله 9 کاله مې وایي د الله نه مسلسل درته سوال کوو څه ضرورت مې حاجت یې خپل ونه وي څه حاجت مې وایي 9 کاله وایي هغه کریم رب راله 9 کاله بعد راکړه. نا یو ملګري ورته وایي کریم رب دله درکړو کریم رب د ما لوی امتحان راوستی چې 9 کاله ته لېږی چې ایمان پورې خبرې موږ خو د کمزوري ایمانونه والا خلک یو. موږ بس یو کار بس یو عمل بس یو دعا بس او ذکر بس یو د الله یادول بس یو سړی 9 کاله الله ته لېږی. که دې سلفو د تاریخ روالې موږ ته پکې واقعي معلوم وي څو کاله لېږی. خو دا زه تا ته یو واقعه مې بیان کړې چې ما پخپله ولیده ما ته پته دا کثرت معلوم دی چا چې دا خبره وکړه. او که زه دا سوال تاسو نه وکړم کوم چې دلته ناست او کوم چې را بیان اوري اینې چې ته ماته یو مسله خپله یاده کړه چې تا پکې ډېر زیات الله ته سوال کړی چې هغه څومره دی هغه ډېر زیات چې دی کړی هفته به وي هفتې والا پکې څوک شته هفته سوال به ورته الله ته نه کوو هفته به ورته دعاګانې نه غواړو بیا د یاره چې قبوله نه شوه یاره چې قبوله نه شوه. زه حیران شوم د هغه ملګري د ایمان ته او جذبې ته او بیا خو سبحان الله دا مؤمن څه عجیبه وي. شکر ادا کولو لپاره دا خبره کوي د الله شکر دی یا ربي لک الحمد وي 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتنه یې راکوي. او موږ خو نه موږ خو څوک یو موږ خو ټکه او پړکه چې بس اوس یې وغواړو او بس کار وشي. ډېر اوچت خلک یو که نه ډېر اوچت بندګان یو د الله
چې اوس دعا وغواړو نو جماعت کې چې د ماښام منځه نه بعد کار څه شي که ډېر لیټ شي چې د ماښام نه بعد شي او که ونه شي نو بس بیا ګرځي په مولا پسې یاره مولوي صاحب دعاګانې نه قبلېږي یاره داسې چل دی لکه په ځان یې پوره یقین دی 100% چې زه خو برابر یم خو دا دعا ولې نه قبلېږي لکه چېرته دې ته سوچ نه دی کړی چې دا دعاګانې خو الله قبلوي ده خو الله لوز کړی ده والله رښتینی دی په خپل لوز کې خو چل به په ما کې څه چل دی چېرته دې ته سوچ نه کوي ښه چې راشه زه خپل ځان وګورم چې ما له څه چل دی چې زما دعاګانې نه قبلېږي نه نه دی 100% یقین دی چې زه خو برابر یم ما له څه چل دی زه خو ښه برابر یم خو چې الله یې ولې نه قبلوي دا اوس د مولوي صاحب نه تپوس کوو نو د شپې دعاګانې راپاسه ویې ګوره ځه چې الله یې څنګه قبلوي ووایه الله ته دغه ټیم کې وژاړه ورته یو مسله ورته ورمخې ته که بیا ګوره چې څنګه یې دله قبلوي ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د دعا باره کې د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.